السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو او ملګرو خدای دې وکړي چې ښه وي جوړ وي شپې ورځې ژوند زندګي وخت صحت مو هم ښه وي او زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو ملګرو تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره بهترینه ویډیو چمتو کړې ده خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي نننۍ ویډیو هم بیا د کلیپس اپلیکیشن په باره کې ده په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته ښایو چې څنګه کولی شو کلیپس اپلیکیشن ته خپله ویډیوګانې اپلوډ کړو او له هغه څخه ارنینګ وکړو لکه څرنګه چې ملګرو ډېر خلک په یوټیوب چینل ویډیوګانې اپلوډوي او بیا له هغه څخه پیسې ګټي نو دلته کلیپس اپلیکیشن کې هم تاسو اوس کولی شئ چې خپلې ویډیوګانې اپلوډ کړئ او له هغه څخه پیسې وګټئ کلیپس اپلیکیشن کوم نوی اپډیټ چې رامنځته کړ په خپل اپلیکیشن کې دوی دا یوه ډېره زبردسته اپشن اضافه کړه په خپل اپلیکیشن کې چې د ویډیو له لارې هم خلک ارنینګ کولی شي اوس دلته نو دا یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی ملګرو او بله دا ډېره زبردسته اپشن پکې اضافه شوی ده لکه څرنګه چې مثال د په یوټیوب کې چې تاسو ویډیوګانې اپلوډوئ هغه څه شرطونه لري یوټیوب له ځان سره چې مثال تاسو 40,000 غنټې واچ ټایم پوره کوئ او 1000 سبسکرایبر به پوره کوئ او بیا چې هر کله دغه کوم شرطونه چې د یوټیوب دا پوره کوي بیا ستاسو ته منیټایزیشن رن کیږي او بیا هم که د دوی پالیسي خلاف یا کومه ویډیو تاسو داسې اپلوډ کړې وي چې د دوی د پالیسي خلاف وه د یوټیوب بیا هم ستاسو منیټایزیشن نه ان کیږي او بیا کله چې منیټایزیشن ان شي بیا به له اډسین سره کنیکټ کوئ اډسین اکاونټ به ورته جوړوئ او دا ډېره غټه وخت نیسي او بل چې ستاسو چینل مشهور نه وي داسې مشهور چینل نه وي هر سړی په اسانه دا شرطونه پوره کولی هم نه شي نو دلته بیا په کلیپس اپلیکیشن کې دا خبره نشته چې یا تاسو واچ ټایم پوره کوئ مثال یا سبسکرایبر پوره کوئ او بیا یا ستاسو منیټایزیشن بند کیږي خو دلته هم ځینې کوچني غوندې شرطونه شته چې هغه دومره سخت نه دي لکه څرنګه چې د یوټیوب یا د فیسبوک په ډول دي دا ډېر کوچني شرطونه دي هغه شرطونو مطابق به تاسو ځئ او پوره کوئ بیا تاسو ویډیوګانې اپلوډولی شئ او بیا تاسو دلته فری ارنینګ کولی شئ د کلیپس څخه هم نو مخکې له هغه چې موږ ویډیو شروع کړو تاسو ته زه ټول شرطونه ټولې طریقې وښیم چې ویډیو څنګه اپلوډیږي او کومه ویډیوګانې اپلوډ کیږي او کوم شرطونه دي چې دا د دوی پالیسي خلاف دي نو ستاسو ټولو دوستانو ملګرو څخه زه هیله کوم که څوک زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي وای په تاسو کې او زموږ یوټیوب چینل مو نوي درسره سبسکرایب کړئ نو حتما یې درسره سبسکرایب کړئ ملګرو چې په آینده کې زموږ نوره بهترینې ویډیوګانې تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي نو راځئ ملګرو خبره ډېره نه اوږدوو زه د ویډیو لورته ویډیو سکپ کوئ مه تر پایه یې وګورئ نو موږ لومړی راځو خپل کلیپس اپلیکیشن ته نو دلته ملګرو چې هر کله تاسو ویډیوګانې اپلوډوئ تاسو به دلته په کلیپس اپلیکیشن کې په دمي اپشن باندې کلیک وکړئ دلته نو مخکې له هغه چې موږ ویډیوګانې اپلوډ کړو تاسو ته زه اوس هغه شرطونه ښیم چې دلته کلیپس اپلیکیشن د هغه چا لپاره چې ویډیو اپلوډینګ کوي غواړي چې د ویډیو اپلوډینګ له لارې ارنینګ وکړي هغه ته کوم شرطونه لري د لومړی شرط یې دا دی د کلیپس اپلیکیشن ملګرو چې ستاسو ویډیو به د 1.5 دقیقې څخه لوړه نه وي که کمه څومره وي پروا نه وکړو که په قد 500 نه وي هم دلته یې تاسو اپلوډولی شئ خو د 1.5 دقیقې څخه زیاته ویډیو دلته نه منل کیږي او دویم شرط یې ملګرو ستاسو ویډیو باید وټرمارک ونه لري که ډېر ملګري وټرمارک نه پېژني وټرمارک هغه ته ویل کیږي لکه څرنګه چې مثال یا د ټي وي نښان وي ستاسو په ویډیو نه یا لنډ مثال ستاسو د ټیک ټاک ویډیو ګورئ په ټیک ټاک کې خپل د ټیک ټاک نښان په ویډیو نه هغه نښان دلته نه منل کیږي یعنې مثال تاسو چې کومه ویډیو دلته اپلوډوئ ستاسو ویډیو به کلیر وي پاکه به وي هېڅ وټرمارک به ونه لري نه به د ټیک ټاک نښان ولري او نه به د کوم تلویزیون نښان ولري لکه مثال دلته ما ځینې ویډیوګانې اپلوډ کړي دي زه تاسو ته وښیم چې تاسو به همدا ډول صفا ویډیوګانې اپلوډوئ دا تاسو وینئ نشتا د نبی علیه السلام نه پس بل نبی دنیا ته راتلونکی نشتا د پیغمبرانو سلسله ختمه شوې تاسو وینئ ملګري زموږ کومه ویډیو چې د هېڅ وټرمارک نه لري دلته داسې ویډیوګانې به تاسو اپلوډوئ مثال د بله ویډیو هم تاسو وګورئ ما ته د بل د بیرغ سیوري لاندې خوب نه راځي مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم زه خو په دې ویاړمه ملګرو چې افغان یم زه تاسو ملګرو تل هڅه کوئ چې همدا شان ویډیوګانې اپلوډ کړئ نو تاسو لنډ کولی شئ مثال چې د ټیک ټاک څخه ښایسته ویډیوګانې را ډاونلوډ کړئ که تاسو مثال په ایډیټینګ تکړه وئ که ماسټر سره بلد وئ یا بل داسې ایډیټینګ پروګرامونو سره فقط تاسو کوم وټرمارک لوګو چې دی ترې کټ کوئ ویډیو ایډیټینګوئ او تاسو یې دلته اپلوډولی شئ دغسې یوټیوب څخه نو دلته هم کاپي رایټ هم نشته لکه څرنګه چې تاسو په یوټیوب کې مثال د یوټیوب څخه ویډیو را ډاونلوډ
ډاونلوډ کړئ یا د مثال فیسبوک څخه یا د بلې سوشل میډیا څخه او بیا تاسو په یوټیوب نه چینل نه اپلوډ کړئ مثال اګه پیټرایټ سي دلته تاسو پردۍ ویډیوګانې اپلوډولی شئ خو تاسو د کلیپس نه مه ډاونلوډ کوئ او د نورو سوشل میډیا څخه یا یوټیوب څخه یا ټیک ټاک څخه یا فیسبوک یا ټویټر هر څه څخه چې تاسو را ډاونلوډ کوئ نو دلته یې اپلوډ کولی شئ منل کېږي خو په شرط دی چې ستاسو ویډیو باید وټر مارک ونه لري نو ټول ملګرو تاسو هڅه وکئ چې داسې ویډیوګانې اپلوډ نه کړئ چې اسلام ته او کلتور ته مو پکې تاوان ورسیږي داسې ویډیوګانې تاسو تل اپلوډوئ دلته مثال چې تاسو پیسې هم ترې وګټئ او خلکو ته مو تاوان په ځای ګټه هم ورسیږي تاوان ونه رسوئ او خلک هم پیدا ترې واخلي نو اوس به راشو ملګرو د ویډیو اپلوډولو ته چې اوس ویډیو څنګه اپلوډولی شو نو تاسو ملګرو چې هر کله په خپل کلیپس اپلیکیشن کې په دامي اپشن باندې کلیک وکړ دلته نو دلته به ملګرو بیا تاسو راشئ په دا مای اپلوډ نه به کلیک وکړئ اپلوډ ویډیو تاسو وینئ په دا نه به کلیک وکړئ هر کله مو چې په دا نه کلیک وکړ تاسو به دلته اپلوډ فرام ګیلري انتخاب کړئ هر کله مو چې دا انتخاب کړه ملګرو دلته به ستاسو موبایل څخه یوه کومه ویډیو چې تاسو غواړئ یا به انتخاب کړئ نو دلته ملګرو تاسو وینئ زموږ ته چې کومې د 1.5 دقیقې څخه لوړې ویډیوګانې دي زیاتې دلته ښیي هم نه نو دلته موږ یوه ویډیو انتخابوو مثال زه همدغه ویډیو غواړم چې دلته اپلوډ کړم دا ویډیو ما کلیک کړه دلته به تاسو لومړی خپل د ویډیو مطابق ټایټل ورکړئ ستاسو ویډیو چې د څه په اړه یا ټایټل به تاسو انتخاب کړئ دلته موږ ورکوو مثال د سکې لوبه سکې پلی نو دلته به بیا ملګرو تاسو راشئ په دا اوریجنل اپشن دا به ټک مارک کړئ او دلته بیا تاسو په د اپلوډ نه کلیک وکړئ هر کله مو چې اپلوډ کلیک وکړ تاسو ویډیو به دلته روانه زیړه لیکه وینئ د سر ته رسیږي نو دلته اپلوډ سکسسفولي زموږ ویډیو چې اپلوډ شوه سکسسفولي شوه پوره شوه کمپلیټ شوه نو دلته به بیا ملګرو تاسو چې هر کله خپله ویډیو ګورئ چې زما ویډیو اپلوډ شوي دي که نه دلته به تاسو په د مای اپلوډ اپشن باندې کلیک وکړئ دلته ملګرو تاسو وینئ ستاسو ویډیو چې نوی اپلوډ شي دا نیو ویډیو نشان هم سره راځي نو دلته تاسو خپله ویډیو کتلی هم شئ دلته که مو کلیک وکړو نو وینئ ملګرو دا ویډیو هم کلیر د کوم وټر مارک نه لري تاسو به همدا شان ویډیو دلته اپلوډوئ نو دلته ملګرو که ستاسو سره څوک ملګري وي که نه که تاسو چپ لاو کړي وئ که نه نو ستاسو ویډیو ټولو خلکو ته ورځي په همدا اپلیکیشن کې بیخي زیات خلک دي که څه هم پښتانه تر اوسه پورې کم دي پښتنو دا اپلیکیشن ډېر نه دی استعمال کړی دا اپلیکیشن نوی دی خو په دا کې خارجیان بیخي ډېر دي ستاسو ویډیو حتما کتل کېږي که ستاسو سره څوک فرینډ وي که نه وي فرینډ ستاسو ویډیو خلکو ته ورسي عین دوی ګوري نو زه دلته ملګرو بیخ کېږم اوس که زه بیا دوباره لوډ شم زموږ ویډیو به ډېرو خلکو کتلی تاسو وینئ ملګرو په د څو سیکنډو کې دلته 15 کسانو خالي لایک ورکړه مثال زموږ ویډیو ته او کتلو شمېر خو بیخي زیات وي اوس که موږ بیا بیک شو بیا ریفریش ورکړو دلته بیا دوباره لوډ شو ملګرو بیا به د څو سیکنډو کې نوره خلک هم تاسو وینئ 2 نفر نوره هم اضافه شوي نو بیخي زیات خلک یې ګوري ملګرو که تاسو دلته ښې جالبې ویډیوګانې اپلوډ کړئ زیاتې ویډیوګانې تاسو ولرئ په کلیپس اپلیکیشن کې تاسو بغیر له کار څخه لکه څرنګه چې د یوټیوب څخه خلک پیسې ګټي داسې دلته هم تاسو پیسې ګټلی شئ د ورځې 3 تر 15 پورې ډالر هم ګټلی شئ ځکه چې دلته خلک په میلیوناو پیسې ګټي ډېرې ځکه چې خلک خو ډېر فالوور هم لري او بل مهمه ویډیوګانې مشهور وي ډېر هر څوک یې ویډیوګانې ګوري دلته چې کوم پلوینګ مثال څوک سره ملګري شوي وي د دوی ویډیوګانې هغه هم هر وخت لپاره ګوري نو دوی زیاته پیسې ګټي نو تاسو که کله دلته مشهیر شئ ستاسو ښې ویډیوګانې اپلوډ کړئ نو ستاسو بیا ډېرې زیاته پیسې بغیر له کار څخه دلته هم په کلیپس اپلیکیشن کې ګټلی شئ نو دا خو ملګرو د ویډیو اپلوډ کولو طریقه اوس به موږ خپله پیسې چېرته ګورو چې آیا موږ څومره پیسې ګټلي دي او څومره پیسې ګټو د ویډیوګانو په سر نو تاسو به دلته راشئ په د ډالر نشان نه به کلیک وکړئ هر کله مو چې ډالر نشان کلیک کړ ملګرو تاسو ته دلته کوین ښیي چې مثال ستاسو په نن ورځ دومره ګټلي دي او پرون مو دومره ګټلي دي او په میاشت کې مو دومره ګټلي دي دلته تاسو وینئ ملګرو موږ په لومړی په نن ورځ کې چې موږ ته راکړي دي 28 کوینه د ویډیو په کتلو سره چې خلکو کتلي دي دلته پرون ورځ موږ 23 او په دغه میاشت کې 240 که څه هم ملګرو موږ دلته پوره میاشت نه ده وتلې په دا اپلیکیشن کې 15 ورځې اندازه کېږي چې موږ اکاونټ جوړ کړی دی خو ما چې کومې ویډیوګانې اپلوډ کړي دي تقریبا 15 ورځې کېږي چې زه ما ویډیوګانې اپلوډینګ دلته
پکې چلن کړی دی. زه ویډیوګانې اپلوډوم یوه ورځ نه بله ورځ یا ورځ نه ورځ. نو موږ دومره پینټونه نه دي ګټلي، بل زموږ سره دومره ملګري نشته او بل زموږ ویډیوګانې چې دي دومره موږ نه یو مشهور شوي. نو تاسو که دلته ډېرې ویډیوګانې ولرئ ملګرو، تاسو د ورځې دلته په زرهاوو په لکهاوو پینټونه هم ګټلی شئ، بیخي زیات پینټونه ګټلی شئ. دلته موږ ټوټل 614 فري پینټونه ګټلي دي. نو په همدې طریقه تاسو دا دلته کتلی شئ د خپلې ویډیوګانې کوین، او دا کوم کوین چې تاسو ګټئ دا ډایرکټ ستاسو د کوم د ټوټل کوینز چې دي چې د اپلیکیشن کې تاسو دا وینئ همدغه ته جمع کیږي. دلته دا کوین اتومیټک همدغه ځای ته جمع کیږي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې ویډیو ستاسو خوښه شوې وي. که خوښه شوې وي لایک یې هم کړئ او د نورو خوږو ګرانو ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې هغه هم د همدغه کلیپس اپلیکیشن د همدغه نوي اپډیټ څخه دوی برخمن شي او دوی ویډیوګانې اپلوډ کړي. او تاسو هڅه کوئ، تل بیا تاسو ته وایم چې داسې ویډیوګانې اپلوډ نه کړئ چې خلکو ته مو تاوان ورسیږي. تاسو داسې ویډیوګانې اپلوډ کړئ چې تاسو ارنینګ هم وکړئ، پیسې هم وګټئ او خلکو ته پیدا هم ورسوئ. نو د اوس لپاره د خدای په امان ټولو ملګرو ته ښه وخت چې هر ځای کې یاست.